د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکي له پخوا اوس په خپله ولسوالۍ کې له مخابراتي او انټرنیټي خدماتو خوشحاله دي. د همدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اوس یې په ولسوالۍ کې انټرنیټ 4G ته لوړ شوی او د شبکو اړیکې هم له پخوا ښې شوي دي. انټرنیټ خو دلته ډېر ښه کار کوه اوس، مخکې چې ډېر کمزوری و او ډېر ښه ټیټ کار کوه. موږ غواړو چې نورو سیمو کې هم دغسې پراخه شي او دلته مخکې ډېر کمزوری و، اوس ډېر ښه کار کوه، ښه ټیټ دی، 4G دی. دوی همدارنګه وایي مخکې به ورته د اړیکو نیولو کې ډېرې ستونزې وي چې اوس دغه ستونزې هواري شوي او د ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د انتنونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. دلته د موبایل ډېرې زیاتې ستونزې وي مخکې، خو یو د بل ته به زنګ ووهل یا به مړه شو یا به واده وکړو، غوښتنه به وکړه خپلوانو ته یا نږدې خلکو ته. هلته دلته امتن بیا بیخي کمزوری و، موبایل به م زنګ ووهله 2 ورځې یا 3 ورځې بعد به ځواب ولاګه پوه شي، امتن به کار نه ورکاوه. اوس الحمدلله ډېرې زیاتې اسانتیاوې راغلي دي، پیاګانې هم ډېرې دي او ورکې سیستمونه هم ډېر زیات دي، نیټ هم اسان لاسرسی لرو ورته او همداسې پیاګانې ډېرې شوي دي او موږ هیله ده چې نور هم ډېرې شي پراخه شي. د دور بابا ولسوال وایي په ولسوالۍ کې مخابراتي او انټرنیټي خدماتو ستونزه تر ډېره بریده هواره شوې، خو د ولسوالۍ په هغو لرو پرتو سیمو کې چې لا هم خدمات کمزوري دي ستونزه یې د ننګرهار مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست له مسئولینو سره شریکه کړې ده. در این ساحه منطقه الحمدلله که تلفن‌ها کار میکنه، مشکلات مخابراتی ما نداریم، اما در بعض ساحات دور افتیده اونجا این مشکلات اینترنتی ما داریم که اونجا پایه نصب نیست، مردم به این مشکلات مخابراتی مواجه هستند. این موضوع را هم به مقام ولایت مرجعیت دادیم. کار تو 100% هم تو در هر ساحه منطقه ما میتونست که شبکات مخابراتی فعال باشه، مردم به مشکل گرفتار نباشه و او قضیت مشکلات هم نیست، تا جای مشکل حل میشه. د ننګرهار د ټولو ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې نوي مخابراتي سایټونه جوړ شوي چې د فعالیت ساحه یې له پخوا ډېره شوې ده.